بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ښه راغلی ګرانو دوستانو، په سلامونه مو لمانځم. یو ځل بیا باید زه یاداور شم چې دغه افتر افیکټ پروګرام چې دی د اډوبي پروګرام دی، دا د ټي وي انیمیشن یا د تلویزیون کوم برنامې چې دي دا ټولې په همدغه کې جوړېږي. که څه اعلانات تاسو نن سبا د تلویزیون په مخه ګورئ، د غټو غټو کمپنیو اعلانات او هغه کارونه چې تخیلي کارونه وي هغه ټول په دې کې کېږي. دا کوم چې یو خپرونې زیګنال چې ورته وایي، خپرونه چې مخکې له دې شروع کېږي، مخکې چې یو زیګنال ورته جوړېږي هرې خپرونې ته، دا ټول په همدغه کې جوړېږي. د خبرو د مخکې دا کوم زیګنال چې جوړېږي په فلمونو کې مثلا څوک چې زخمی کېږي یا د چا لاس پرې کېږي، دا ټول د همدغه افتر افیکټ کار دی. او افتر افیکټ غوندې داسې نور سافټویر یې هم شته ده، خو په افتر افیکټ کې دا ټول کارونه کېږي. راځو خپل درس اصلي موضوع ته، چې مخکې درس کې مونږ دوستانو په دې کی فریم باندې لږ رڼا واچوله چې کی فریم یعنې څه شی دی. کی فریم په ذریعه مونږ کولی شو یو شي ته حرکت ورکو، یو شي ته حرکت ورکو. نو ګران دوستانو د دغه کی فرمو په ذریعه مونږ وکولی شو چې یو بیکګراوند جوړ کړو. زه به لږ ذره دا بیکګراوند اجسټ کړم په دې شکل. زمونږ بیکګراوند یو څه حرکت لري په خپل هغه کې. په تېر درس کې داسې یو بیکګراوند مونږ جوړ کړو چې مونږ پکې حرکت ورکړو کی فرمونو ته. نو نن غواړم چې زه ګران دوستانو یو بل بیکګراوند تاسو ته جوړ کړم. دا کمپوزیشن د فضایي پروجیکټ پینل ته ځم، یو نوی کمپوزیشن اخلم چې خصوصیات ټول همغه وي. په دې باندې موږ مخکې رڼا اچولې ده او دلته به ووایم چې BG02 یعنې دویم نمبر بیکګراوند موږ ته اوکې. یو نوی کمپوزیشن جوړ شو. په دې پروجیکټ پینل کې به ګورئ تاسو دوستانو چې دا اول بیکګراوند چې موږ جوړ کړی یو کمپوزیشن او دا هم دویم کمپوزیشن. له دې طریقه هم کولی شو موږ چې کله په دې کمپوزیشن کې کار وکړو او کله په دې کمپوزیشن کې. بیا وروسته درسونو کې موږ وایو چې څنګه موږ کولی شو دا دواړه کمپوزیشنه په یو کمپوزیشن کې واچوو. دا بیا وروستیو پروجیکټو کې موږ په دې کار کوو. اوس ما یو نوی کمپوزیشن جوړ کړی دی، په دې کې غواړم چې بل رقم بیکګراوند جوړ کوم. د دې دپاره زه په د پروجیکټ پینل ما ډبل کلیک وکړو او تاسو هم چنان کولی شئ چې رایټ کلیک او امپورټ فایل. ډیسکټاپ باندې زما دلته څه عکسونه دي په فولډر، نیو فولډر، نیو فولډر. موږ څه شی کوو چې دا عکس راخلو. دا عکس هم راواخیسته. دا عکس موږ خپل کمپوزیشن کې اچوو. د سایز د موږ د کمپوزیشن نه ډېر زیات دی. موږ څه شی کوو چې هر شی چې موږ دلته واچو د هغه پراپرټي له دې ځایه موږ خلاصولی شو. ترانسفارم او پراپرټي. په دې پراپرټي کې موږ څه شی لرو چې انکر پوینټ دی، پوزیشن دی، سکیل دی، روټیشن دی او اوپیسیټي دی. چې انکر پوینټ دغه منځنۍ نقطې ته منځنۍ نقطې ته وایي. پوزیشن د ده کوم دغه پوزیشن چې دی په کوم ځای کې چې دا موقعیت لري موقعیت ته پوزیشن وایي. سکیل غټوالی او ورکیوالی. د مثال په توګه زه غواړم د ده سکیل دومره کم کړم چې د یمن کمپوزیشن سره سر وخوري. په دې شکل ګوره موږ د عکس سکیل یې کمولی شو، یعنې غټ کولی شو د خپل عکس او وړکی کولی شو. نو زه غواړم چې دا یمن کمپوزیشن کې ځای شي. له دې ځایه موږ کولی شو د خپل کمپوزیشن فټ اپ ټو 100 سل په سلو کې موږ ته ښکاري. ما خپل عکس د خپل کمپوزیشن څخه د شي په ذریعه فټ کو، د سکیل په ذریعه. په دې ذریعه موږ کولی شو د خپل عکس غټه وړکی کړو. پوزیشن څه کار کوي چې موږ د خپل عکس داسې چې دی او دا هم موږ پوزیشن ته تغییر راوړلی شو په دې شکل. او روټیشن څه شی کوي؟ موږ په دې ذریعه د خپل آبجیکټ
تاوولی شو په دې رقم موږ آبجکټ خپل تاوولی شو روټیشن یعنی سر اوپیسیټي د ضخامت ښیي مثلا دلته اوپیسیټي څومره کمومه دا خپل ضخامت له لاسه ورکوي او شاته کوم شی هغه دې نه ښکاري لکه شیشې غوندې ګورئ دوستانو دا ظرفیت دی اوپیسیټي نو موږ په دې باندې خو بیا هم موږ رڼا شو نو فعلا موږ په بګراوند کې استو په د عکس باندې دوستانو ما پاکه مخکینی درس کې موږ ریمپ نه کار واخیسته په دې کې یو افیکټ دی د کلیټ په نامه نومیږي چې دا دی دوستانو سی سی کالیډا دا افیکټ ډیر د کار افیکټ دی دوستانو دا چې کله موږ په دا خپل هغه باندې واچو او دنه ګوري چې اتوماتیک د ګل په شان ته هغه جوړ کی او دلته کوم روټیشن ته څومره حرکت ورکو دا هم خپل شکل بدلولو زی د حرکت سره په دې شکل دا فلاور دی که موږ ویل واخلو نو شکل د ویل په شان کیږي یو ټایر په شان دی داسې حرکت کوي د انواع بیا خپل د کار په ضرورت تاسو بدلولی شئ کوم رقم چې ستاسو خوښیږي هماغه انیمیشن ځان ته جوړولی شئ او ډېر ښایسته بکګراونډونه په دې کې جوړیږي دا ټول تاسو خپل چې کله کمپیوټر ته کېناستئ نو تاسو خپل کوم یو چې خوښیږي نو زه به په ډیفالټ یعنې په دا فلاور کې پرېږدم فلاور په دې کې به پرېږدم اوس خو دوستانو سایز یې هم د ځای نه غټولی وړکی کولی شو دا د ګلانو سایز څومره غټ وي او وړکی وي په دې شکل موږ سایز هم غټه کولی شو دا هم له دې ځایه هم ورته حرکت ورکولی شو دا نو د خپلې خوښې کار دی څه رقم چې تاسو ته بکګراوند په کار وي کوم شیان چې پکې خوښ شول په همغه طریقه زه به یو هغه به تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو دا خو اوس ولاړ ایمیج دی بیا هم د کی فریم په ذریعه د ده په سټاپ واچ باندې دلته کلیک کوم او که داسې دا تاسو ته سخت وي مثلا دلته راځو په دې باندې او مخکې صرف ترانسفر مو دا چې کده اوس افیکټ دی افیکټ خلاصوم دا د افیکټ نوم دی دا خلاصوم دلته موږ ته معلومیږي چې موږ روټیشن ته ضرورت لرو چې ته په روټیشن کې فریم مې سلیکټ او 10 ثانیې ته راغلم دلته له دې نه دا 15 چرخه دی وخوري والي ورته خپل انتخابوم 15 مو ورکړ او دا چې د ځای نه راځي تر د ځای پورې 15 چرخه خوري یو رم پریو اخلو تاسو ګورئ دوستانو چې د یو افیکټ نه او یو عکس نه څه شی جوړ شو یو ډېر ښایسته انیمیټډ بکګراوند موږ جوړ کړو دا ګورئ دوستانو ما یو وړه رمپیریو واخیستله بیا سرعت یې تاسو له دې ځای نه زیاتولی شئ کمولی شئ له دې ځای نه دا چې څومره زه لرې کوم د هغه سرعت کمیدلو ځي سرعت یې کمیدلو ځي او د ځای نه څومره چې چرخونه کموئ هم د سرعت کم او زیاتولی شئ نو دا ګران دوستانو دریمه برخه د ټوټوریال یا د سیریز یا د کورس چې ما شروع کړی دی افتر افیکټ نو زما سره اوسئ داسې ډېر ښایسته ښایسته انیمیشنونه به زه تاسو ته انشاءالله راوړم په راتلونکو خپرونو کې په راتلونکو برخو کې نو زما د سره اوسئ موږ به پلګه په پلګه یعنې سټپ بای سټپ مخکې ځو او انشاءالله پس له دې نه به موږ په ټیکس باندې یو څه کار کوو 2-3 بکګراوند نور هم داسې جوړوم هغه نه پس بیا موږ ځو ټیکس ته ټیکس نه پس داسې ډېر شیان نور دي چې مثلا نو بیا هم امید څخه کې ما زما د یوټیوب پاڼه ځان سره خوښه کړئ کومنټونه ورکړئ که څه مشکل تاسو پیښیږي په کومنټونو کې ماته لیکلی شئ او زه ستاسو په خدمت کې یم نو الله مو مل شه